د دې وجې نه نو دویم قسم خلک چې جهنم کې الله سزا نه ورکوي او دستی جنت ته بیایي له دې نه په کاملو او پوره مسلمانانو تعبیر کیږي. دا بیا داسې خلک دي چې الله عز وجل په جهنم کې دوی ته سزا نه ورکوي، بس جنت ته یې بیایي. نو مسلمانان هم دوه قسمه شول، یو پوره او کامل مسلمانان، یو نیمګړي مسلمانان. الله دې موږ ته کامل ایمان را نصیب وګرځوي. یو هغه مسلمانان دي چې الله ته نږدې دي، الله عز وجل چې څه قوانین دوی ته رالیږلي دي بس په دې باندې دوی عمل کوي. او یو تعداد مسلمانان بیا دا دي چې دی خو مسلمان خو کارونه او کړنې او اعمال د مسلمانانو نه دي. نشي کوي، یو حرام عمل دی. غلا کوي، حرام عمل دی. زناګانې تر سره کوي، لمونځ قضا کوي، بالمازګي پکې موجوده ده، پردای حق خوري، غیبت کوي، بهتان کوي، په مسلمان باندې تورونه لګوي، د مسلمان حق تلفي کوي، ظالم دی. وسی چې بره شوه په مظلوم باندې ظلم تر سره کوي، د یتیم حق خوري، خپل خور او لور ته حق نه ورکوي، د الله عز وجل د قوانینو په عمل کې خلاف کوي. او دا مسلمان ښه ځان مسلمان بولي، دعوه د اسلام کوي،